یلکه عمران خانه دا ته چا راخوشي کې ته خو په جیل کې وې که نه دا غډه چې ولیدې دې هلکه داسې خوار خوار راته ښکاري د سټ نه دې غوښه هم تلېده و عمران خان لکه چې ظلم یې در سره ډېر زیات کړی دی یاره جنرال موبینه بس افغانان یې رالېږل خپل وطن ته نو ماته یې ویلې ته هم ورسره ځه وایي ته د افغانانو ډېر زیات طرفداری کې نو ته هم ورسره افغانستان ته لاړ شه نو بس راغلی یم جنرال موبینه غواړم چې په دې نور دا خپله زندګي په افغانستان کې وکړمئ راځه راځه عمران خان راغلی د پاکستان خبره داسې ده که نه چې د هغې خلکو سره ستا قدر نشته دلته به د خیر سره سټ وکړې سټ موږ به د باندې پولاونه او د خیر سره غوښې وخورو ته راځه که نور څه په وطن کې نشته خو خوراکونه ماشاءالله ښه ډېر ځای شته ښه خوراک به د خیر سره ښه ډېر کې راځه د خیر سره پو به تېرېږه د دې خاورې نه بس اوس راغلم الله پاک د خیر کړي خو دا بل دې خوا د نواز شریف ورور شهباز شریف د جیبونو غلم راسره راغلی دی چې تاسو له راغلی دی هلکه شهباز شریفه دا سټ دې په سټ باندې ننوځه داسې چل دی چې ته څه له راغلی یې یا عمران خانه زه خو راغلی یم د ټرمپ بابا خوش آمدید ته راغلی یم چې دې ته ښه راغلاستې ووایم خبر شوی یم چې دې افغان مهاجرینو ته کومک راوړی دی نو مې زه به ترېنه له خپل کور ته ویسم هلکه ټرمپ بابا کومک مومک شته او که نشته یاره ټول عمر په کومکونو کې تېر کو تا که خبره داسې ده که نه چې شهباز شریفه په تاسو باندې خو ما پیسې بندې کړي د افغانانو په سر باندې نو په دې خاطر یې رالیږي خپل وطن ته او هغه غریبانان هم رالیږلي دي مالداره مو پرېښي دي ګوره سم سړي به شي ګنې په دې وطن صوباره په تاسو باندې راږدمه او د یو سنه تر بل سره پورې ګوره ټول ترېشل کومه دندنه کوم هم ګوره سم شي سم کومکونه موککونه نو نشته دی خپله به د خیر سره کار وکړئ ویې ګټئ ویې خورئ یاره شهباز شریفه شرم هم در کې نشته دی ته د پاکستان نه ورپسې راغلی د کومک دپاره دې چندو د دې خیراتونو ته خو تاسو چا خبره پلتۍ والده که نه خدای دې دا سپین سر باندې سپږې وکړه دې چل دی که نه چې ټرمپه و ټرمپه ته ورځه به کومک ته دې ضرورت نشته دی به چې الله پاک به موږ ساتي او د خیره سره خپل به همت به کوو خو دې افغانان ته مې چې راغلي یې سم سړي شي د دې نه باندې ګوره بیا لاړ نه شئ تاسو نه سړي کېږئ بې عزته مو کې او بیا ورشئ یاره جان مبینه ډېرې ښې خبرې دې وکړي دې خلکو ته ماشاءالله نن سبا یې دا طبیعت ډېر ښه دی ګولۍ لکه چې خوري زما هم دا طبیعت ډېر زیات خرابېږي بعضې وخت کې نو دا د ګولو چل ما ته هم خوري چې زه هم دا ګولۍ وخورم چې دا صحت مو ورسره ښي او موږ د افغانانو ته ډېرې ښې خبرې وکړي که دوی په خپل عزت وي نو بیا به دې پاکستان ته بیا نه ځي یاره زه خو دې افغانانو ته حیران یم چې دوی په پاکستان کې څه شی لیدلي دي موږ خپله د ولږې مړه کېږو او په یو کاسه دال مو په کور کې د وروڼو سره جنګ یو یو بل باندې سرونه ماتو او داسې چل دی که نه چې ورته بیا را نه شي زموږ پاکستان ته او خپل کور آباد کړي او دې چل دی که نه چې موږ باندې ټرمپ بابا هم ټول کومکونه بند کړي ډالرې مالرې موږ خواته هم نه راځي نو موږ هم چا خبره غریبانان شي قرضداري شي نو دې ته چې بیا را نه شي یاره شهباز شریفه باچایي ډېره ښه خبره دې وکړه که نه چې دې افغانان په پاکستان کې څه شی لیدلي دي خو د خیر کار چې لیدلي دي هغې ته به معلومات دي خو دې چل دی که نه چې په دې خبرو کې دي د ډالرو ګوره بار نوم مه اخله د کومکونو بار نوم مه اخله ډالر هم نشته کومکونه هم نشته خیراتونه هم نشته درته مې وویل چې په خپل حقوق باندې ودرېږي خپل یې وګټئ سم سړي به چې شي ښه او که نه پروګرام دومره ګایم